او دا یو فایده برته ذکر کو چې مخې ته راله یو دنیا ده بل آخرت دی دنیا او آخرت دا دنیا دا په محنت سره نه میلاویږي دا تقدیر کې چې څومره لیکلی شوي هغه میلاویږي او آخرت چې محنت وکړو الله یې چېرته نه ضایع کوي او زموږ دې کارونو ته وګوره موږ هغه څه چې په تقدیر کې لیکلی شوي دي د هغې دپاره شپه ورځ یو کړې ده شپه ورځ هم یو کړې ده چې نه هر څه چې دي خو د دنیا به صرف کوو او هغه آخرت هم شاته پرېښودی دی چې د هغې دپاره څه عمل هم وکړي او د شریعت په تله برابري الله یې نه ضایع کوي یو سړی به چې دا خبره تا څنګه وکړه ما دا خبره د خپلې خېټې نه ده کړې ګورې په دې ته زه دلیل خو شم د قرآن نه په سورت بني اسرائیل کې الله څه وایي من کان یرید العاجله څوک چې دنیا غواړي من کان یرید العاجله څوک چې دنیا غواړي عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید نو دا دنیا منګه ورکو چې چاته یې وغواړو او چې څومره یې وغواړو مطلب د انسان په غوښتنې پورې نه دی تړلی شوی یو سړی دی دنیا ډېره غواړي الله وایي زه وله ورکومه دنیا څومره چې زه وغواړم او د چا دپاره چې وغواړم اوس که په دې وایي چې څوک دنیا دپاره ډېره منډه وایي دته به دنیا ډېره میلاوي او ډېر محنت کوي نو بیا زموږ دا خلک به ټول مالداره وي ځکه زموږ خلک ټول سخت کارونه کوي او ټول محنت کوي سهار نه ماښام پورې غریبان ټول لګیا محنتونه کوي او که په دې دنیا بندېدی چې یو سړی محنت نه کوي دته به دنیا نه میلاویږي نو دا عرب خصوصا د خلیج ملکونو والا دا به د لوږې نه مړه ټول ځکه چې دوی اړه کوي نه الله ولا بیا هم رزق ښه ډېر ورکوي من کان یرید العاجله څوک چې دنیا غواړي عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید الله وایي منډه که دې ډېره مو وایي خو زه دنیا هغه چا له ورکوم چې څوک چې چا دپاره وغواړم او چې څومره یې وغواړم دا خو دنیا شو ومن اراد الاخره او څوک چې آخرت وغواړي ګوره آخرت کې دا نشتي چې الله وایي چې زه چا له ورکوم ورکم آخرت نه ومن اراد الاخره څوک چې آخرت غواړي صرف غوښتنې دي وسعى لها سعیها او محنت وکړي د آخرت دپاره وهو مؤمن او دې موحدي عقیدې د توحیدي فاولئک کان سعیهم مشکورا الله وایي د دوی دا محنت دا به نه ضایع کېږي د دې بدله به دوی ته میلاویږي آخرت دپاره چې د محنت وکړو که نه او دا محنت د شریعت په تله کې برابرو یقیني خبره ده یقیني چې د دې به تا ته څه میلاویږي بدله به میلاویږي او دنیا چې ده د دې دپاره که ته څومره منډې ووایې خو تا ته به دومره ویلایږي څومره چې چا لیکلې ده څومره چې الله لیکلې ده د آخرت دپاره کوشش کوئ محنت کوئ د الله رب العزت سره ګورئ زره عمل هم دا نه ضایع کېږي ګورئ زره عمل دا هم نه ضایع کېږي الله څه وایي په سورة الانبیا کې ونضع الموازين القسط ليوم القيامة الله وایي د قیامت په ورځ به زه د عدل او د انصاف تلې لګوم فلا تظلم نفس شيئا د هیچ چا سره به ظلم نه کېږي وإن كان مثقال حبة من خردل الله وایي که د شړشمو د دانې امر عمل دې کړی اتینا بها دا به هم په تله کې پروت شړشمو دانه څومره معمولي وړه به هم ته کې دانې د دې شړشمو د دانې امر عمل چې چا کړی دی الله وایي زه له د هغې بدله ورکوم نو دا اعمال د الله په خوا کې نه بربادېږي چا چې نیک عمل وکړو د آخرت دپاره کوشش وکړو که لږې وکړو که ډېرې وکړو